نه دا زموږ نه خوښېږي. زموږ په اخبار کې پکوړې مه اچوئ ویې وایاست. اغا جانه د شپې 12 بجې چیرې وې د ورځې 12 بجې دي. اغا جانه خو تا تورې عینکې ایښي چې په دا خاطر ورځ درته شپه معلومېږي. ته د عینکې ایسته که ورته وګوره سمه ورځ ده. وروره څنګه یې پسې واخمه. ډاکټر بیکاره دی، معلم بیکاره دی، انجینر بیکاره دی، ګرده کور د غلط چلوي، د ګرده کور خرشاغه کوي. بله وروره. سلام علیکم. وعلیکم سلام. په خیر یې؟ شکر ته شای په خیر یې. خیر اوسه. تا ته انتظار یم. چیرې یې ولې نه راځې؟ دا څنګه ادرس یې په لاس راکړی دی. ګوره ته اوس را روان یې؟ و پر لارې یم. ادرس چې ما دغه پر پوخ سړک را روان یې؟ ګوره دا پوخ سړک دونې نه کېدی چې را چیر سې او څه باره اومه لاره راځي. کچه لاره ده. دا کچه لاره ډېره ده. پر دا کچه کې راځه باره بیا کوچنی پوخ سړک راځي. کوچنی دونې نه کې د دا نه کې چې دا بیا را تېر سولې بیا یې اوږده لاره ده. بیا دا کچه ده. پر دا کچه لاره چې بیا را تېر سه بیا نه کې پوخ ځای راځي. پر دا پوخ ځای چې را تېر سولې بیا اوږده لاره ده کچه ده. را روان سوی پر دغو روان خو یم نو دا به زه څنګه پیدا کړم؟ پیدا کېږي. راځه ګوره چې در دغه کچه ځای تېر سه بیا دونې نه کې پوخ ځای راځي. آفرین. در دا خو شل ځایه پوخ چیر سو کچه چیر سو دا ته چې یې چیرې بس راس ومیلیده. بس راځه دا ته یې راس بس یې دی. داره سلام علیکم. وعلیکم سلام. بخیر راسه جوړ تازه تکړه صحت دې ښه دی. راځه مهرباني کښېنه. الله دې په ښه درو. دا څنګه لار دې راښولې وه یاره. یو وار داسې ولاړ سه بیا داسې ولاړ سه کچه ده پخه ده سرګردانه دې کړه. څه وکړو ستا قربان سم. دغسې ملک دې دونې نه کې جوړ کړی. دونې بیا دونې اوس سړک یې پرېښي وای دا بیا پر قراره بودیجه ختمه شوه. باره نو څه وکړي سړی. نو خدای دې راوله په خیر راغې. نور خیر و خیرات دې جوړ راغې. جوړه سه خدای دې غم عربا به خیر و خیرات دې. شکر دې. الله دې کامیابه لره. نو ما ته زما انډیوال عبدالرحمن وویل دغسې یو ملګری دی په کار در سره اخته کېږي د خیره سره. نو زه چې په کار اخته کوم انشاءالله د ځانه سره قرار د ژوند یو لارې چارې به سره برابروو. دا ښه خبره ده. و چې کار پیدا شي موږ هم داسې سره کارونه مو سره خراب شي انشاءالله. اشه یو پوښتنه مې کوله. اشه ستا څو زامن دي وروره؟ د خدای راضي یم 4 زامن مې دي. اشه چې کاره دي په څه کارو اخته دي زامن دي؟ 4 زامن مې دي. یو انجینر دی، یو ډاکټر دی، او دا بل چې دی دا معلم دی. دا څلورم چې دی دا غل دی. او وای نو چې دونې 3 زامن دي دا دونې بااستعداده زامن لري. دا یو بیا غل دی. دا خو دا ستاسو نوم په بدیږي. د ډاکټر نوم په بدیږي. د انجینر نوم په بدیږي. د معلم نوم په بدیږي. دا غلګر سره زه خو درته وایم دا زما مشوره ده یا اصلاح که یا د کوره پسې واخله. وروره څنګه یې پسې واخمه. ډاکټر بیکاره دی، معلم بیکاره دی، انجینر بیکاره دی، ګرده کور دا غلط چلوي، د ګرده کور خرشاغه کوي، د ګرده کور سرغناغه دی. نو چې پسې واخم خو دا نور درې به پسې واخمه چې بیکاره دي. دا کوشا دی چیرې دی د شپې 12 بجې دی ورک دی. ساره یې پسې ګرځم هېڅ ځای نه پیدا کېږي. ملګري انډیوالان سم پوښتنه وکړل ول موږ ته نه دی را معلوم. هلته یې کور مور نه جوړه د خدای دې خراب نه که کوشا دی خو همدغه نه وایه د مور فکر هم نه دی در سره. دا اوس یې ډوډۍ نه هغه خوړلې نه ما خوړلې. دا زما زوی ته مې نوی واده عمر کړی دی. کوشا دی نو چیرې مېرمن یې جلا پریشانه ده. سړی دغسې نه کوي خو هم پر وخت کور ته راځي. خدای دې کور په شادي که. اوس نو چیرې پیدا که؟ اوس نو په دا نیمه شپه په دا توره شپه دا کوشا دی زه چیرې پیدا کړم؟ خو
یو خو مې د یوې خوا پښې درد کوي تا ګم نسم کولی خدایه که په لاس رالې زه به ستا سره جوړ سمه. سلام علیکم آقا جان. وعلیکم سلام. دا خو زما زوی دی. څه کوې آقا جانه؟ دا ته چیرې وې؟ آقا جانه زه خو کار ته تللی وم. کار ته تللی آقا جانه خو څه شي دی خو آقا جانه خو زار وخت اروازه دغه وخت راځه به د شپې 12 بجې دي خدای دې خراب نه که ته ورته وګوره ته چیرې د شپې د 12 بجو پر ته دا وخت راځې کور ته؟ آقا جانه د شپې 12 بجې چیرې وې د ورځې 12 بجې دي آقا جانه خو تا تورې عینکې ایښي چې په دا خاطر ورځ درته شپه معلومېږي ته د عینکې ایسته که ورته وګوره سمه ورځ ده. آقا جانه د ټریپ نه څراغ هم بند که چارج تور ختم کړي په سپینه ورځ. چنگا شما خو شنگا خو مگه نه ها تا شمخش خو تو سچی تو شلش خو تا شمخش خو تو سچی نه ها چنگا چنو کرد چرکیه چنگا شو جیجی مکا شو کاکا شو مکلی که جا شو نوشیا چینه تو شلش خو ته څه مشکل دی؟ سر مو سره جوړ کړی دی په دبلي کې ډبرې اچولې سره شرنګوي خو سر مو راخلاص کړي چې دی څه کیسه ده؟ درد ورلی او چنا چا چمپو چلا کچنی میں چلا تو چنو چن گیا چا چما کچلو تو چلا جو خو سے سے تو تو با سو یا کہ ان کا خو نو سے تھا نہ تو تو سے کہ نو دا میں ہے او سو لا تو تو ہم ہو یا نہ چنا کا تو چنو تو بیا څه خبره ده چې بادام د پوستوک سره خوري چې شوای دی اوس زګاندې غورځي چین چپاکل و بخشه دی وای ستاسو یوازې خوشکی زده نه برق لري نه غاز لري په ملک نو ملک داسې جوړ دی دا عینکې چې کړي د ازمج د ملک دا موبایل چې په جیب کې د ازمج د ملک دی حتی دا ټکور لازمج د ملک تاسو ته راځي خو بیا هم تاسو خوشکی کوي روان انجنیران د غزا سره غواړي دا خورکې وای زه د غزا سره غوښته په څونه هلو په څونه میدونه مګر ډیر مایوس یم چې اوس دایم زم یا شمشم بو مزه څه مشکل لري په چې خو باندې ده ستا قربان سم دا کوښنی سترګو خبر راته وکړه مشکل چې دی چا صدر ته وی خو باندې سوي چنچ فوکلی چنچلا چنه کیو چیکه چنه ماچینه درچا پاتې جو چنکا چنو وتلې چنه پیا چنکا لا چوو دیلا منانا مالش پښتو زده مجدا اخبار تاسو تراستو د چنسا پاګه کې د بروسلی او د جکی چن یو نو هاو جکی چن پاګه کې د ژوند کیسې لیکلې پاګه کې ډېر شان دي زموږ شاعرانو شعرونه لیکلي دي تاسو په دې اخبارو په دې ځای چې ته دې پر ځای د اخبار ولولې مطالعه کوي تاسو په دې کې پکوړې اچوئ سمبوسې اچوئ بورګي اچوئ نه دا زموږ نه خوښېږي زموږ په اخبار کې پکوړې ما اچوئ ویې وایاست ښه ستا پر دغه خوا باده ده دا ستاسو په د اخبار کې دا نوشته ده ما دا سپیکر شو سړی میږی لکه چې په رنګ کې ختلی دی پر د اخبار داسې تېر سوی دی نو بخشه به ډېره کوي بیا به موږ داسې نور سره کوو چې ستا په دې خبره خوا به جېږي په دې کار باندې هو مننه